سلامونه لیکلي احترامات ملګرو بدرمان امیدن شټول به خشاز بشاش جناب صبحی ټایم دی او د کیتی میتی ګل مرجان هم دی او جناب نن مشپا د دې کې او د ادواز مانن کوم دی مخ کې خوشی دی او څو کنه ناشته ماشته تیرو ګوري سره پېښور کې حال ناشته څنګه دی او سره باندې خوري ګل مرجان او د ادواز مانن کوم دی خوشی دی سړان دی کوټونه موټونه شولې دي کنه د تاسو आवाज نامو د پاته لګي داسته مری مخاط خیر کوي چې مې بندوبست کو والا د خیر کې جناب موږ سره جناب چای مې تیار شي او دا آیفون مې دی او دې ځوان تیار کی ځان ته خپل غاټ کا پرخسته خیر مولن کا دا خدای ته هغه چارج کې خدای ته تر هغه کوس کړ ترسي وو سم ترسي دی چارج خدای خو ته خلی ته نور ایوان دی جناب دا کومه علاقه دی سفید رنگ روډ او دا ځوان کوم دی ورزش اوټینګ لپاره دی جناب ډیر خسته خوندور شان پټي هم دی او مې سره پټیو کې سبي سو ګرځي کنه ډیر خوان شان مزه کوي او دا ځوان کوم دی کنه اوټینګ لپاره راوته دی نو ورزش کوي او دې سره مختلف کوم دی بلډینګونه سٹارټ دی اعلی د خیر کې زه په ترقی روان یم سجنا دا ځوان کوم دی پټوري روبستي او د بل ځوان هم دی را سره دا تاسو کتلې شي چې هارد مارکیټونه دي نو هغه خبره دا اوس یې زیات کې مات نشانې دي په خیر بهر حال انسان کوم دی نه چی دي ضرورت څه کوم سیستم وی سامان دا ورکه یعنی وان ټایم انویسټمنټ دی چیز یې دا څه بلاره دا غدا آیس کریم سنټر دی او سره مخامخ کومه دا کنه هاټو دی او دا ایچ بی کې هر فرمار کسو کوشال ډرینکس دیک صرف ډرینکس یار قسم ډرینکس اچھا او دا ځوان دی اوس کوم ځونه نه هم ورور نه وای دا میډیسن دا فارمیسی دی وسره دا ورو کومه شاپ خدا ترکي ایس کریم ولا کله کله نه مې سی هغه دا او دا رنگ روډ باندې خوشي هغه دا انعام د چاته ووته د شي میډیسن باندې نه بچی دا په سودا باندې دا مال کې سودا سره کوي 10000 روپے سودا تو کی 10000 سودا وکي او هغه څنګه دې کې چاته ووته بس ووته یعنی एक टिकट में दो मजीद बेहद से ها شجنا مال ته نوتی مال وروته خو ویډیو اجازه نه ولګه ډیره مو کومل بهر حال بیا وتا سه سیاره مال ته نه وته کنه نه وته دا ځوان هم ور سره او دا ځوان کوم دی وګرځولو خو کوم قیمتونه کوم دی ډیر های پرایس او دا تمویل سیاره د کیک سیستم دی کیک سره ګارانټي دی 24 نو په بالا شي کیکونه پرته مې د 24 غنټه کې قهار نشو بیا او زیادي خو تاسو څه دا وځي کوي تاسو یاره ما خو یقین رسید 24 غنټو د بعد وته غي او د فرانک کی ګاډه تاسو کتلې شي جناب دا ګاډه کوم دی 10000 باندې پرایس یعنی یو ټکان تاسو درګي یعنی دی مال کې چا 10000 سودا کا هو به یو ټکان جوړیږي هغه د باکس کې چې دا څو کسان ته یو ګاډه کې کوي کیو کاسا او دا سره ټیم بعد وو پرندزي کی میاش بعد هر میاشت کې وو پرندزي کی د قیمت به څه سوري 65 लाख قیمت دی یعنی په 10000 تاسو ته ملي دی شي خو په شرط دی چې 10000 سودا به کوم مال او سامان سودا وکي هغه کې به یو ټوکان درکې ټوکان باقي واشه به میاشت بعد پرنځي کیږي او نه بعد تاسو دا ګاډه مليږي او ترکیه سیم سٹار کو دینه باس او سبي شو د جنا دینه بعد اوس کې پېښور کې سبي شو ټایم بسوي 10:30 ټینټو ډرینکس ته څه پاسه کیو څه شي کې پاسه چل لیا دا دی جنا ترسکون هوټل خو په حال سبي دي کومي سیستم سټافي او د دې کې کوم دی او جرا و دې سیستم شته کنه او لکه حال خوراک دیو څه پاتې کنه لکه ویټینګ سي لکه پختو جارګي حال جرا مرکه لکه یعنی سیستم شته پښتنو لا خپل کلچر باندې سي لکه غیر چاپیره کیږي یعنی تیکا پیزا وغیرہ دا خیر مستقینا باس کرتی ہے یعنی فی الحال کوم دی سٹارټ نه دی شجنا دا دی اجوا ریسټورانټ او دا محل دی باندې او دینه بعد وګړيږي او د ځکندر خسته خوندور سان سیستم دی او پر رنگ روډ باندې کوم دی مختلف لازم جوړیږي نو خاص کوم دی یعنی انویسټمنٹ کې ډیر زیاتره
ښه جنا دا دی دلجان پلازا رنګ روډ سره او دا ځوان چې کوم دی دې ځای کې چې کوم دی پلاټ خاصه دی او دا چې کوم دی لاند لوکیشن چې کوم دی رنګ روډ دی رنګ روډ نه څه واوړې هغه ته او بس شارټ کټ لوکیشن دی بس ډایرکټ باندې او دې ځای کې مختلف سټوډنټان دي او ته سه اوس سره مرلا دې ځای کې تقریبا 7 लाख रुपया मरला جناب چې دې شروعات کولو کامو پیسونه کړه خیر او سال یې 8 تک سره رسیدي نو اندازه لگاو کنه 2 کال مخکې 3 लाख रुपया نو جناب د ځواني سره 2 سال مخکې د زما کوم فلاټینګ سیستم کول یعنی زما کا حساب 3 लाख نو اوس حساب کو 8 लाख تک سره رسیدي یعنی سړی خو ملک ډیر مالدار هم لګي دا وګوره بلډینګونه ملډینګ اوس دا کوم دی کنه د نوی نوی سټوري کوم دی دا سٹارټ دی او بلډینګونه کوم دی کنه دا غادي یعنی ابدي کوم دی زور خاصه یعنی حال کوم دی بیان ته یعنی توجه ورکړي دي او نوی نوی ابدین هم شوري خان خبره ده چې بازی کې پټي مټي کوم دی سړی اوټینګ د پره یعنی وګرځي کنه ماستر پکې راواله او ته ماستر پکې وتلی ریبي او دا ځوانان چې کوم دي کنه امام پکې راواله ته پکې شوتلی ریبي ریکارډینګ د دې دا خال کاروندې هم کوي عمومي خال دی د دې کې او ته دوی سره خمزار غواګانی دي استریلیان غواګانی دي د ځوان یې کنه ولا هر قسم غواګانی وسره دي او دا ځوان خو خوشحال دي سره سبي را پاسن کنه استرین غوانه تازه شودیم و دې کوم دی راکاږي او دا ځوانان چې کوم دي کنه لګیا دي دا شامتلی دي کنه دا خو انسانان نه خوري کنه نه مهرباني ځوان کوم دی یعنی تعلقاتي دی سیدی کې کوم دی کې پدې کې کنه کوشش بدا کې څه خلک سره و چانان کوم دی تعلقات ساتي تعلقات کې تا پته یې حسابات وینم شي په کار شي ته ایمرجنسي کې درکې او څه د خلک څنګه دي هر ډیر زبردست نایس خلک دي تعلقات دې حاصل څنګه دي څه حال تر تعلقات سدي کنه کلو رواج د پښتنو ولا پښتو رواج د ډیر زبردست ملمستوب او دا مړی ژوندۍ سیستم دې کې څنګه ده خبر برابر ده مړی خو زبردست غاټي ویری دي نږدې هر یو کور پر خپل وجرا د خې بعد ته خالق رسی خمړه جمدا کې اتفاق سره دا څه کم از کم وی جنازه کې 4-5 هزار کسان می کم نه کم دا څه جناب د ځواني سدي کې کلیوال سیستم دی او مړی ژوندۍ کوم دی خلک یو بل سره ډیر کوي او یعنی تعلقات حستی یعنی ټول پښتنه خال دی بځي کنه او جناب دی لکی کوم دی کنه خاص په خور حال دی د یوزي بځي لارو بعد خو خیر پښتو ژبه وین کې دی کنه یعنی پښتنه دی خیر پنجابیان دي څه کوي نو نه دي چې صرف مومن خلیل افریدی بازار درې کوم افراد جناب دی مومن خلیل افریدی باز افرینان خو خاص دي ټول تجارت والا بس مړه دي چې کوم دی کنه دا ګوریا باندې سٹارټ دی یعنی ګوره دا یو افریدا دا غاټه بنگلای جوړ کړ څلور چاته یعنی دا یو سټوري ډبل سټوري دی ها بیسمنت بیا سټوري دی بیا پاس سټوري دی بل سټوري دی یعنی باندې کوم دی ډېر شور او زور سره رواني دی یعنی څه خال کې خینو خال به نور څه کوي نو څه وایي شروع د بل سټوري دی کې بیسمنت دا پاس نه اوس دنچا دا ګوري پلاټینګ کړی ډي پی سی ہوتی دی دا ډي پی سی مې بي سی سٹارټ کړی دی هغه څه ګیټ لګیدل دا کې دا بیسمنت او پاسه دا چر دی وری کړی دا لنټر دی لپاره بس تیار ده یعنی خلک ورګورون سره له سره یعنی پراپرټی ته زور ورکړای نو پراپرټی سی به نه کیږي به زته کنه دا مخه مغزبا کورونه جوړ کړو د ځکینګ سټورین مورین شروع دي لیکن بیسمنت دي دواړو کورونو کې دا بلکې بیسمنت دي چې ټوټل بیسمنت سیستم ده بیسمنت نه بغیر شجنا اخر کار واپس کور در ورسېدو بعد ځوان هم ور سره نو دا وړي کې باندې ټول دي ځوان راکو